یو وار د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي قرة عیني زما د سترګو یخوالی لمونځ دی. الله تبارک وتعالی زما د سترګو یخوالی په لمانځه کې ایښی دی. او د الله تبارک وتعالی د رسول صلی الله علیه وسلم پیغام دی الصلاة عماد الدین. لمونځ دا د دین یو ستون ده، د دین یو پیلر دی. من اقامها فقد اقام الدین. که چا لمونځ قایم کړي حقیقت کې دې سړی پر دین باندې عمل وکړي دین یې قایم کړي. ومن هدمها فقد هدم الدین. که چا د لمانځه پرېښول وکړل لمونځ یې پر وخت نه ادا کوي ګویا دغه سړی د دین په ماتولو کې د دین په نرولو کې غټ کار د کردار دا ادا کوي. نبی علیه الصلاة والسلام د لمانځه په باره کې بیخي ډېر روایات نقل شوي دي. یو روایت کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي هغه مؤمن مسلمان من توضع فاسبغ الوضوء. یو مؤمن مسلمان که اودس وکړي اودس په ښه طریقه باندې وکړي په کامل توګه باندې اودس وکړي او د اوداسه نه ماباره نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کله چې ثم مشى الى الصلاه بیا روان سو د لمانځه په لور باندې چې زم لمونځ په جماعت ادا کوم فصلاها مکتوبه. کله چې بیا دی ولاړې لمونځ ادا کړي فرض لمونځ د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي غفر له ذنبه د ده ګناهونه الله تبارک وتعالی ټول معاف کړ. بل روایت کې نبی علیه الصلاة والسلام څه فرمایي من راح الى المسجد للجماعه. که یو سړی روان سو د مسجد دپاره چې زه جماعت وکړم د دې دپاره روان سو زه به جماعت باندې لمونځ وکړم الله جل جلاله پر هر قدم باندې یوه ګناه ورمعافوي او یوه نیکي الله تبارک وتعالی وکړي. دا یوازې دا نه چې مسجد ته د تګ په وخت کې حدیث کې دا صراحت راغلی دی ذاهبا او راجعا. که ځي او که واپس لمانځه څخه راځي په هر قدم باندې الله تبارک وتعالی دته یوه نیکي ورکوي یوه ګناه ورمعافوي. ځکه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي څوک چې د مسجد څخه لرې وي د غومرې بې اجر زیات